صرف 2 منټه دغه ویډیو ته ورکړه، ان شاء الله العزیز ستا ژوند به قیمتي شي او په ژوند کې به د ټول نه غټه ګټه او غټ خیر ته ملاوي شي. عائشه مبارکه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. دا حدیث مبارک مسلم شریف را نقل کړی دی. عائشه مبارکه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې د سحر 2 رکعاته منځ دا د دنیا نه او سچ په دنیا کې دي دغه هر سیز نه چې بهتر او غوره دي. د مسلمان که زو ته سوچ کو زو ته په ژوند کې زو ته په ورس کې زو ته چې ګټه د پار روانیو زو ته چې هر قسم ژوند کو هر قسم کاروبار کو او ما ته چې نن سبا دومره کمزوري شوی یو چې دې ته نه ګور چې دا حلال دی دا حرام دی دا جایز دی دا ناجایز دی دا پردي حق دی دا ظلم دی دا زیاته دی خو زو ته صرف ګټه کو. ای واورا حضور وسه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام برک فرمایي چا چې د سحر د 2 رکعات سنت اهتمام وکړو چا چې سحر 2 رکعات سنت وکړل نو دا د دنیا او سجب دنیا کې د دنه زیات فضیلت حاصل کړو او د دنه زیات ګټه حاصل کړه. نو مسلمان ته کوم طرف باندې رواني اے مسلمان ته چې د غونډه شپه فحش ویډیو ته تیر کی ته چې د سحر ایرپورټ ته پاره وختي را پاسيږي ته سحر خپل ډیپټي لپاره وختي را پاسيږي ته چې سحر سکاري هغه لپاره وختي اهتمام کوي خو لیکن سحر منځ دغه اهتمام ته نه کوي. سلا زکه چې شیطان غافل کړي دغه دنیا پرسته ته دین چې غافل کړي د سحر منځ هغه څومره برکت لري. لکه څنګه حضور فرمای چې چا د سحر 2 رکعات سنت اهتمام وکړو د دنیا او سجب دنیا کې د دین زیاته ګټه حاصل کړله. نو مسلمان ته چې سحر سنت هم ادا کی او هغه سره د الله جل شانو فریضه هم ادا کی چې هغه 2 رکعات فرض دی نو الله جل شانو پتا باندې خپل فضل وکي ستا رزق دروازې به کلاو شي ستا زړه ته به سکون ملاو شي ستا دماغ ته به سکون ملاو شي دماغ به ډیپریشن نه ختم شي او تا په دغه ورځ کې او په دغه ورځ کې چې کم کار کوي کم ژوند کوي حلال خدای پاک جل شانو باغی کې برکت درته واچي. د مسلمانه د سحر مز اهتمام کوا د سحر سنت ادا کوا د سحر فرض ادا کوا خدای پاک جل شانو به ژوند خيسته کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.